دا زخمی زخمی وجود یې ګلستان جوړو، د زړه وینې ورکوو پښتونستان جوړو، د زړه وینې ورکوو پښتونستان جوړو. زما نوم پورا شاه فاروق دی، زما پیدایش په بنو کې شوی دی، فیلحال اوسېږم په پېښور کې او تعلیم مې چې دی ایجوکیشن مې چې دی هغه ما میټرک کړی دی. خټک صاحب شوق خو زما د وړوکوالي نه و د ګانې، ما به چې سینګران اورېدل خوند به یې راکولو، بیا ما هم ګانا شروع کړه، دغسې عام سنګینګ مې شروع کو. خو بیا چې کله ما ته اندازه ولګېده چې خلک ما سپورټ کوي، خلکو ته زما आवाज خوند ورکوي، بیا ما سپیشل د دې شي لږ زده کړه وکړه. ما سره سپورټ صرف زما د پلار و، نور را سره د ترونو هم نه و، د ماماګانو هم نه و، د مونږ والد صاحب چې کوم ماماګان دي هغه هم ما سره لکه د دې خبرې سپورټ نه و، د دې خبرې خوښه نه وه چې یاره زمونږ د خپل د سنګینګ ته راشي، ځکه چې د کلو ماحولونه تاسو ته اندازه ده، په کلي کې بیا فنکار ته هنرمند ته خلک ډېر ډېر نامونه ورکوي، قسمه قسمه نامونه ورکوي، چې چا څه په زړه راځي هغه نام ورکوي. دوبۍ کې یو نظم ویلی و، کلی ته مه رادرومه ښه مسافر لالیا، په وطن څه لګیا دي ته نه یې خبر لالیا، بیا زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم. دغه نظم چې ما ویلی و د دې ګانې سپورټ، د دې ګانې ویورز، د دې ګانې چې څومره پښتانه دي، هغه که کندهاري لهجې والا دي، هغه که د یوسفزي لهجې والا دي، هغه که د جلال آباد دي، هغه که د کوټې دي، نو دا تقریبا ټولو پښتانو خوښ کړی و. زه بالکل تقریبا زه به ووایم چې زه 80% به زه ووایم چې بالکل زه پیسفل یم، زه په امن کې یم او الله د نورم وطن کې امن راولي. د 20% لا اوس هم داسې ځایونه شته دي چې مونږ هغو ته زړه کېږي خو تلی نه شو. هغه خلک مونږ غواړي چې یو هنرمند شاه فاروق لابل دا د راشي، خو مونږ هغه ته که مثال هغه مونږ ته څنګه آفر وکړي مونږ نه شو تلی. په مونږ او تاسو باندې دا وطن ودان دی ما یو رانوی پښتونستان دی. په مونږ او تاسو باندې دا وطن ودان دی ما یو رانوی پښتونستان دی.